السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو پر خارجي شمیرو باندې واتساپ فعال کړو. دوستانو تاسو به راسئ دغه یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو را انسټال کړئ او را خلاص به یې کړئ. دلته به لاندې دغه سپین بټن باندې کلیک وکړئ. په دې اول کې به تاسو انګریزي لیکنه ورته اضافه کړئ چې هر څومره توري وي فرق نه کوي، هر رقم توري وي. په لاندې دوه خانو کې بیا څلور عدده یو رقم په دواړو کې ورکړي. په دې کې زه ورکوم په دې اوله خانه کې، په دې دویمه خانه کې به څلور عدده یو رقم، یعنې څلور واره n، په دې کې هم څلور واره n. نو اوس به راسي دغه لاندې به باندې کلیک کړئ دوستانو. دغلته به یې څو توري نور هم ور اضافه کړئ چې هر څومره وي پروا نه کوي. بیا لاندې تاسو دغه باندې کلیک کړئ دوستانو، بیا تسجیل دغه باندې کلیک کړئ دوستانو. بیا تاسو ته ګورئ دوستان دغه رقم یو صفحه راوړئ. نه به تاسو دوه درې واره څلور واره دغه رقم ووهئ، ورته انتظار به شئ. کله چې نیټ تیز وي نو بیا انشاءالله ډېر چټک کار کوي. نو دوستانو دا دې موږ ته بله صفحه را خلاصه کړل. په دې کې زیاته اپشنونه ځای پر ځای شوي دي، خو موږ دغه د پیغام ځای دی، دا یې د زنګ ځای دی. دا که راړئ کې دلته دا شمېره ده دوستانو، دغه 940 994. دا یې شمېره ده، به تاسو د دې ځای نه کاپي کړئ. بیا به تاسو راسئ یو واتساپ را خلاص کړئ دوستانو. دغه یو واتساپ دی، زه دغه را خلاصومه. کله چې مو دا را خلاص کړئ دوستانو، دلته به ګوره مخکې شمېره ما ورکړې هغه لرې کوم ځینې شمېره چې مو کله دلته داخل کړه 994 به دلته ورته اضافه کړئ. دا کوډ یې 994 اذربایجان شمېره ده. بیا په نیکسټ باندې کلیک ورته وکړئ دوستانو، بیا په اوکې باندې کلیک ورته واخلئ. بیا دلته دغه باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ دوستانو. دلته تاسو ته دغه رقم یو کوډ راوړئ، دا به تاسو ورته داخل کړئ. دا بیرته بل کوډ راته راوړئ 346. دا به تاسو ورته داخل کړئ دوستانو. په نیکسټ به کلیک ورته واخلئ. دلته بیا د پر رنګ باندې که رنګ وي که میسج وي پروا نه کوي دوستانو. اوس هلته کوډ ولاړئ، موږ ګورو چې کوډ هلته تللی دی که نه. نو دوستانو تاسو به بیا برته راسئ اپلیکیشن ته. اپلیکیشن چې تاسو کله را خلاص کړئ دوستانو، دغه د میسج ځای ته به راسئ. دلته دغه د کمپنۍ یو میسج راغلی دی د لمبر د خوا څخه، نو تر اوسه پورې لا کوډ نه دی راغلی. کله چې کوډ راسي تاسو ته دغه لوړ صفحه به داسې لاندې څو واره راکش کړئ. بیرته راوځمه واتساپ ته دوستانو، ودرېږه دوستانو. اوس کوډ ولاړئ دوستانو اپلیکیشن ته. نو بیا به تاسو راسئ اپلیکیشن ته، دغه لوډ سر به داسې راکش کړئ یو وارو دوه درې واره داسې تقریبا. بیا به یې راکش کړئ دوستانو. دا د کوډ راغلی وینئ دوستانو، دغه کوډ زه اوس دلته لیکمه. نو حساب به تاسو راولئ، دلته به ولیکئ 2 3 دغه رقم 4 اوه او 4. دغه به تاسو د دې ځای څخه کاپي کړئ دوستان. کله چې مو د دې ځای څخه کاپي کړئ، بیا به تاسو بیرته واتساپ ته راسئ دوستانو. واتساپ ته به راسئ دوستانو. په واتساپ کې به دغه کوډ پیسټ کړئ دوستانو. کله چې مو پیسټ کړئ نو بیا دغه رقم یو صفحه راته راوړي. نو خپل نوم عکس به ورکړئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ دوستانو. دلته هغه رمز ما ورکړی و، هغه رمز به زه ورکړم دوستانو. راځو په دغه کونج کې درې ټکو باندې بیا په ګرارۍ باندې سیټینګ باندې. نو دلته دا دی دوستانو، تاسو کتلی شئ چې دغه شمېره ما راوایستله. که غواړئ چې جالبه زده کړه ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل ته راسئ. زموږ د یوټیوب چینل ادرس دی احسان سراج. در سره سرچ یې کړئ، په سبسکرایب باندې کلیک در سره وکړئ او وروسته سبسکرایب ته بیا ورته ورسئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زموږ هره جالبه ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. مننه.